سلامونه احترامات. مونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ له اړخه د ثوابه د پښتون ژغورنې غورځنګ تنظیم منونکي یو چې هغوی سلامونه احترامات. مونږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د سنټرل کمیټې له اړخه د پښتون ژغورنې غورځنګ د ثوابه تنظیم ډیر منونکي یو چې هغوی د 2 ورځنۍ غونډه مونږ ته راجوړه کړه. تیر 2.5 کاله راسې مونږ دا هڅې کولې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو باقاعده داسې آئین جوړ کړی شو چې په هغې کې د ولس هر غړی خپل ځان مومي. بنیادی توګه د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم بنیادی اساس دی چې دا به پورم نه غیر پارلماني مزاحمتي تحریک وي، نو د دې کوشش مونږ وکړو چې په دې آئین کې په دې کې دا ښکاره کړی شو او دې کې چونکې د یو ګوند نه بلکې د هر ګوند او په خصوصي توګه د ملتپالو ګوندونو او د قامپالو د دې ټولو هڅې موجود دي او په دې 2.5 کاله کې چې مونږ کومه جاني قرباني وکړه، مالی قرباني وکړه او کوم هڅې وشوې، نو هغې کې مونږ دا کوشش وکړو چې دا غورځنګ د پښتنو د حقوقو یو غورځنګ وي او د دې په ښېګړه باندې تمام شي. داسې نه چې د دې یو شکل داسې واخلي چې دا د ذاتي مفاداتو او د مخصوصو خلکو دغه دپاره د ژغورنې د حقوقو د ژغورنې دپاره شي، بلکې دا د ولس دپاره شي. بل یو مهمه خبره چې دا مونږ دا منو چې د باچا خان خدایي خدمتګار تحریک کې د ښځو ونډه وه. مونږ دا ګڼو چې اوس دا چې کوم دور نه مونږ تیریږو په دې 21مه صدۍ کې، نو کوشش دا کوو چې په دې کې د پښتنو ښځو ونډه د هغې نه زیاته وي او پښتنې ښځې مونږ دا ګڼو چې کله هم د انقلابونو خبره کیږي نو هغې کې چې څو پورې د ښځې ونډه نه نو هغه انقلابونه نه راځي. نور د ثوابه د ولس د ثوابه د تنظیم او د ثوابه خوره هسې هم په ملتپالۍ مشهوره ده، په سیاسي پوهه مشهوره ده. نو موږ دا ګڼو چې زمونږ د آئین شروعات د دې خاورې نه وشو او هیله دا لرو چې که دا په ښېګړه تمامیږي دا به په بدې نه ځي او یو مننه هم کوو د دې تنظیم نه د خلکو نه چې دې 2.5 کاله پس چې موږ کوم مسلسل هڅې وي هغې له یو حتمي شکل ورکړی شو. دلته مننه.